افغانستان چې یو وخت د جګړو سمبول و، اوس د ثبات، سولې او د نړۍ راتلونکي پر لور د تګ هڅه کوي. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د امنیت له پلوه د پام وړ بدلون تجربه کړی او دا مهال د هیواد په ټوله جغرافیه کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی دی. د همدې ټینګ امنیتي فضا له امله یو شمېر نړیوال او مشهور سیلانیان افغانستان ته د سیاحت په موخه سفرونه کوي او د هیواد له تاریخي، طبیعي او کلتوري ښکلاو څخه لیدنه کوي. له 20 کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته افغانستان اوس د سولې او ثبات ساه اخلي او د خلکو په ورځني ژوند کې د امنیت روښانه نښې لیدل کیږي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت نه یوازې د داخلي ثبات سبب شوی، بلکې د افغانستان نړیوال تصویر یې هم د بدلون په لور بیولی دی. سره له دې چې ځینې مغرضې رسنۍ په قصدي ډول هڅه کوي افغانستان نړیوالو ته یو ناامن هیواد معرفي کړي، د شنونکو په وینا د دغو رسنیو تر شا مشخصې اجنډاوې، بهرني ملاتړونه او سیاسي موخې موجود دي چې اوس یې حقیقت د افغان ولس لپاره روښانه شوی دی. افغانان په ښکاره توګه نه غواړي چې هیواد یې یو ځل بیا د پردیو جګړو ډګر وګرځي او قرباني بیا هم د همدې ولس خلک وي. که څه هم افغانستان دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو د کارپوهانو په اند دا وضعیت تر ډیره د نړیوالو بندیزونو پایله ده. دوی ټینګار کوي چې که نړیواله ټولنه د بندیزونو پر ځای د تعامل او همکارۍ لاره خپله کړي، نو دا به نه یوازې د افغانستان ولس بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ګټور تمام شي. په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو موضوع هم د هیواد له مهمو بحثونو څخه ده. هیله څرګندېږي چې په نږدې راتلونکي په ځانګړي ډول راتلونکي کال کې دا مسله د اسلام په چوکاټ کې داسې حل شي چې د زده کړې زمینه برابره شي او له نورو اسلامي هیوادونو څخه هم نجونې وکولای شي په امن، حجاب او مناسب تعلیمي چاپیریال کې خپلې زده کړې ترسره کړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.